من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. د دې ځای وروسته د سورت د دویمې حصې دریم باب شروع کیږي او دا به د 122 نمبر آیات پوری. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ دغه ځای پورې وایي. په دې باب کې یو دوه شبهې په رسالت د نبي صلی الله علیه وسلم نورې واردېدلې د هغې جوابونه به کوي. چې یوه شبهه په باره د تحویل د قبلې کې وه او دویمه شبهه په باره د صفا او مروه کې وه. دا سيقول السفهاء د دې آیات عنوان دی جواب الشبهة الثامنة الواردة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. د اتمې شبهې جواب کوي کما چې وارده وه په صدق د نبی علیہ السلام باندې او دا شبهه په باره د تحویل د قبلې کې وه. نبی صلی الله علیه وسلم څه وخت بیت المقدس ته لمونځ کړی و، بیا الله ورته وویلې خانه کعبې ته وګرځه. کله چې خانه کعبې ته وګرځېده یهودو اعتراض وکړ دا سړی صحیح پیغمبر نه دی، که دا صحیح پیغمبر وی د به د انبیاو قبله بیت المقدس نه پرېښودلی او نن یې قبله پرېښوده نو سبا دا نور دینونه پرېږدي. الله څلور طریقې څه جواب وکړ. اول اجمالی جواب لله المشرق والمغرب، مشرق هم د الله او مغرب هم د الله او منځ هم الله ته کېږي. او که الله وایي مشرق ته کوئ مشرق ته به یې کوو، او که الله وایي مغرب ته کوئ مغرب ته به یې کوو. دویم جواب وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول. دا قبله الله بدل کړه د دې لپاره چې د پیغمبر تابعداران پکې معلوم شي چې د نبی تابعداري څوک کوي او د نبی خلاف څوک کوي. بهترین جواب
رست ذکر کئی وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ کتابینو ته پته ده چې تورات او انجیل کې وو چې محمد رسول الله دا به ذو قبلتین دا به دوه قبلې او څلورم جواب رست الله ذکر کوي ومن حيث خرجت فول وجهك جواب هغه آیات کې دی لئلا يكون للناس عليكم حجه دا قبله الله بدل کړه چې د خلکو اعتراض پاتې نشي که قبله نوې بدل شوي نو خلکو به اعتراضونه کولی چې د دې نبی باره کې دي چې دا به ذو قبلتین دا قبله ولې بدل نه شوه نو څلور جواب الله د دې خبرې وکړه چې قبله بدل شوې ده د الله په حکم ده قبله بدل شوې ده دې کتابونو ته پته ده قبله بدل شوې ده چې متبعین د نبی معلوم شي او قبله بدل شوې ده چې د خلکو اعتراض پاتې نشي دا حاصل د آیاتونو راشي وس مسالې د تحویل القبله نه چې هغه ته تاریخ د قبله ویل کېږي ابن کثیر لیکلی دی خپل تفسیر کې وی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې دا مکه کې وو او ته به مونځ کوو نو د حجر اسود او د رکن یمانی په منځ کې به ولاړو او کومه صخره د بیت المقدس چې وه نو هغې طرف ته به مخامخ و یو طرف ته به مخې ته اول بیت الله راته او بیا به د بیت المقدس صخره کومه کاڼې چې و هغه به مخې ته راته ځکه کله چې د حجر اسود او د رکن یماني منځ کې ودرېږي نو مخامخ په شمال طرف باندې بیت المقدس راځي نو نبی علیہ السلام به جمع کوله بین القبلتین کعبې ته به لمونځ کوو او بیت المقدس ته به کوو نو مکه کې خدا مشکل نه و کله چې مدینې ته هجرت وکړه بیا نه کېده دا شی ځکه نه کېده چې بیت المقدس په شمال طرف پاتې شو او کعبه په جنوب طرف وه او که بیت المقدس ته به ودرېده کعبه به پاتې کېده که کعبې ته به ودرېده بیت المقدس به پاتې کېده نو په وحی خفي باندې الله ته حکم وکړ چې زه بیت المقدس ته لمونځ کوم نو شپاړس یا اوولس میاشتې محمد رسول الله بیت المقدس ته لمونځ وکړ خو په دې تمه چې الله به راته نن وایي چې قبله بدله کړو سبا به وایي قد نرى تقلب وجهك في السماء بیا ورته الله حکم وکړ بیت المقدس یې پرېښوده کعبې ته راوګرځېده یهودو یو ځل چغه کړه چې بیت المقدس خو قبلة الانبیاء وه دی د انبیاء قبله یې پرېښوده خو د هغې جواب دا دی چې د انبیاء قبله بیت المقدس نه و ابن جریر د ابوالعالیه نه نقل کړی دی چې د موسی علیه السلام قبله صخره نه وه یعنې چې ګټه د بیت المقدس وه هغه به د ګټې څخه ودرېده
او کعبې ته به موسی علیه السلام لمونځ کوو. په مسجد صالح کې د صالح علیه السلام جمعه مدائن صالح له چې لاړ شي نو هلته هم قبله کعبه وه. دا خبره معلومه شوه چې یهودو دا د ځان نه جوړه کړې ده چې بیت المقدس دا قبلة جمیع الانبیاء ده، او نسوارا چې وایي چې بیت الشرق دا قبله ده د ټولو انبیاءو. دا خبره د دوی کمزورې ده. او دونه دا بعضې مفسرین وایي چې انبیاء د بني اسرائیلو چې وو نو د دوی قبله بیت المقدس وه. نو دا شبهه وه. الله د دې شبهې دلته جواب وکړ. سیقولو دا سن په سیقولو کې یا د استقبال دپاره دی او معنی دا ده چې دا خبره اوس نه ده کړې په آینده کې به یې کوي. او مضارع په خپله معنی ده او د دوی دا خبره د الله چې ده دا د تحویل د قبلې نه مخکې ده او دا پیشنګویي ده او دې ته اخبار صادق وایي. او دا دلیل دی په صدق د محمد رسول الله چې ګوره د مخکې نه وویلې چې هماغه خلک به اعتراض کوي نو چې قبله بدله شو هماغسې اعتراض یې وکړ. نو سین استقبالي معنی ده، مضارع په خپله معنی ده او دا اخبار او پیشنګویي ده او دا دلیل دی په صدق د خبرو د محمد رسول الله باندې. نو معنی به داسې کوئ سیقول السفهاء زر دی چې آینده کې به د قمقل یهود اعتراض کوي چې د محمد رسول الله د قبله ولې وګرځول لا کړی نه دی خو کوي دی او چې قبله بدل شو به اعتراض وکړو. دویم قول دا دی چې دا مضارع په معنی د ماضي ده. مضارع په معنی د څه ده؟ د ماضي ده. او سین کې د استقبال معنی نه ده پرته، سین کې معنی د تاکید ده. په تعبیر په مضارع وکړي دې وجې نه چې دا اعتراض یې مخکې کړی دی اوس یې کوي یهود به بیا کوي. نو بیا به معنی داسې شي سیقول السفهاء خامخا ویلیو او وایي به قمقل خامخا به دا بیقلان دا اعتراض کوي ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. دا اعتراض دی. سفهاء د سفیح جمع ده. سفیح څه ته وایي؟ البحات الکذاب بدنامه لګونکی دروغجن. قطرب نحوی معنی کوي الظلوم الجهول ظالم جاهل ته وایي. دا قمقل څوک والله وایي چې دوی به داسې اعتراض کوي. مجاهد وایي دا یهودانو او آیات کې دلیل هم په دې دی چې یهودان په دنیا کې په قمقلتوب کې اول نمبر دي. سدي وایي دا منافقانو. زجاج وایي دا کفار د قریشو خطبي کې نقل کړی. خو راجح دا ده چې دا اعتراض یهودو کړی او بیا منافقان او کفار قریشو دا به د دې یهودو سملګرتیا کړې وه. اعتراض یې څه دی؟ ما ولاهم معنی ایو شیء ولاهم کم وجه ده چې دا نبي او د ده ملګري دا یړولي دي عن قبلتهم التي د هغې قبلې نه كانوا عليها چې دی هغې ته مونځ کوو. دا مخکې چې کوم ځای کې ته مونځ کوو نو دی ولې واړول؟
او دا پن زویم انشاءاللہ چه دا څوک وایي د مازدیګر لمونځ کې قبله ګرځېدلې ده، څوک وایي د سهار لمونځ دی او څوک وایي د ماسپښین لمونځ دی. انشاءاللہ دا زه خپل ځای وایم. لفظ د قبلې وځای قرآن کریم دا لفظ ذکر کړی دی. قبله هغه کانو علیها چې دا صحابو ته مخکې وو، بس دا اعتراض وکړ. ګورئ سیقولو اخبار دی چې اعتراض بکیږي. الصفحاء دا معترضین دي، صورت دا اعتراض دا دی ما واللہم عن قبلتهم التي كانوا علیها. جوابونه څو دي؟ څلور. اول جواب اجمالی، وایا نبی خاص الله اختیار کې مشرق هم دی او مغرب هم دی. مشرق هم د الله، جواب ته ګورئ، مغرب هم د الله، منځ هم الله او منځ هم د الله. که الله وایي مشرق ته مونځ کوئ مشرق ته دی کوو، او که الله وایي مغرب ته کوئ مغرب ته دی کوو. موږ د الله مزدوران یو، یهودو ستاسې مزدوران خو نه یو که نه. لله المشرق والمغرب. دته اجمالی جواب وایي. اے نبی قبله دی ولې وګرځول، دا مغرب دی ولې پرېښوده؟ جواب مشرق هم د الله مغرب هم د الله، او مونځ هم الله او منځ هم د الله، او نافذ په موږ کې حکم د چا؟ د الله. مشرق شپږ ځای قرآن ذکر کړی دی. تسمیه مشرقین دوه ځای ذکر دی، رب المشرقین و رب المغربین. یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین. او جمع مشارق درې ځای ذکر ده، مغرب اووه ځای ذکر دی. دا لفظ تسمیه مغربین یو ځای او جمع مغارب دا دوه ځای ذکر ده. یهدی من یشاء، هدایت کوي الله چاته چې وغواړي، الی صراط مستقیم، سمه لار ته. نو سره د هدایت موږ ته وکړه. آیات کې ناشنا د ایمان نه ډکې زړه جوړونکې خوندورې پیری. یو دا دی اعتراض په نبی باندې دا کار د خامخلو دی، اعتراض په پیغمبر باندې دا کار د خامخلو دی. سیقول السفهاء. دویم قبله بدلول او نه بدلول د دې اختیار د بنده نه دی، دا کار د خالق دی. لله المشرق والمغرب. دریم ملکیت عامه د الله دی، شرقا جنوبا او یمینا شمالا ټول تصرف برچوي د الله. او بله ډېر عجیبه پیدا ده چې الکعبة سبب الهدایه، کعبې ته لمونځ کول دا سبب د هدایت دی. یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. دی وجه نه د کعبې باره کې الله وایي چې دې هدن للناس، د خلکو لپاره څه دی؟ هدایت دی. نو آیات کې جواب د شبهې وشو، صورت د اعتراض ذکر شو. د دې خلکو هغه تعیین یې وکړ او دا یې ذکر کړ چې تحویل القبلة سبب للهدایه. سیقول السفهاء، سرده چې وایي با قمقلان د خلکونه، ما واللهم څه شي ګرځولي دي دی لار د قبلې هغې نه، کانو علیها چې ودوی په هغې باندې مخکې. جواب وایه نبی لله المشرق، خاص د الله اختیار کې مشرق دی، والمغرب مغرب دی. هدایت کوي چاته چې وغواړي الی صراط مستقیم،
لارې نیغې برابرې ته او دې وخت کې دا هدایت چاته وکړ مؤمنانو ته دا هدایت وکړ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ دې آیات کې د مخکې سره وکړه مخکې ویلې الله هدایت کوي صراط مستقیم ته هدایت څه ته کوي صراط مستقیم ته نو کذالک دا کار صفت ده د مصدر محذوفه معنا کذالک معنا مثل هدایتنا كذلك من نشاء مثل هدايتنا من نشاء لکه څنګه چې هدایت زموږ اختیار کړو نو كذلك جعلناكم امه وسطا دا د قبله بدلم زموږ اختیار کړي او دې آیات کې ورونو د نبی صلی الله علیه وسلم د طرفنا الله بل جواب کوي دا جواب وما جعلنا القبلة سشویلے خود مخکن اللہ تاویلے تاسی بدور امت گرزولی ہوئی سشیل گرزولی ہوئی ور امت او کعبہ ور قبلنا تاسی ور ہوئی اللہ دلنا ور قبلنا او کچو کی تراز کئی چلا وری بدل شویلا جواب داده چې الله کار کوي چې د نبی تابعداران څوک دي او د نبی مخالفین څوک دي وکذالک جعلناکم امه وسطا یوم ندادا تاسو درمیانه امت وي دی امت کې یو صفت ده چې د وسطیت ویلې کی دا په نور امتونو کې نشته انصاف دې کې ده عادل دے کے دے افراد دے کے نشتا تفرید دے کے نشتا دے نو لکه څنګه چې دا امت وسط دے نو دا بشم کعبم وسط دا ورا دا نو ورا اللہ ورا لونکا دویم کعبه د دنیا مینس کې دا او تاسو دسی امت وي چې د امتونو په مینس کې وي څنګه مینس کې وي چې ګناه به وکړه خوارج بویلی کافر شو اسلام نبوتی بل طرف تا بل اڑالا و مرجعہ آغای بویلی سلام تدغا دیتا گناہ ضرر نرسی زمنگ ایمان کدا دی چی پا کبیرہ کافر نی سڑے فاسق کی وسط عقیدہ دا کندا پٹولو کارونو کی دا دی امت وسطیت دے او کدی دا وسطیت شرح کې نو دا بدري ګرځي وایي ډېر معتدل مین راوي دین الحمدلله دین الاسلام وصدا بدین ران وإذا وحدة الأديان جوړو وحدة الأديان سمانا ما مشرک به بس هغه ته چې ستا شرک هم خده امرته چې ستا توحید هم خده يهودي به وایي زبر توان ستا يهودیت منم اگر وی زرستا اسلام مانم تو ما ته سره بتا مجوسی به وای مجوسیت حق ده زبر موجی حق ده زبر اسلام حق ده مجوسی به وای او دا حق ده وحدت الادیان دا منافقت د امت کې را پیدا شوه ده او دا فتنه چې چا جوړه کړې ده الله دې دلیل د امت کې اسلام ختمي زمون غوړه امت ده زمون سره سونا ده لالو جواهر دي او دای موږ په لوټو پیتلو څنګه ګړوي دا زمون بدلو چره نه بدلو زمون امت غوړه ده کعبه غوړه الله غوړه نه دویم زمون امت میں نہ روے دے
نبکی افراد شتا و نبکی تفرید شتا بیخی دسی دے لکا پا منز کے چے دے او کعبم دا دنیا پا منز کے واقع دا دا متوسط وسط اللہ وسط لول کا امتن امت دسی امت وسطن چاگا مینا روے او غر امت دے او امت قرآن کریم کی یو څو معنو سرازی اگر ڈالا چه دا نبی تابیداری اگر تا امت ہوئی لکه دے آیات کے دا انبیاء ڈالے تے مویلی دی بقرہ یو سلسلور دیش کے اگر سڑے چه اگر خیر تا دعوت ورگئی اگر تے امت ویلی دی الامران یو سلسلور کے او مطلق جماعت دا خلقو دیتے امت ویلی دی دا پنیسا یو چولیخ کی دا کافر و جماعت تے امت ویلی دی آرا پتہ دیش کی مدی و زمانے تم امت وی ہودتم یوسف پنز پنزوس ود کربا دا امہ امام چه دا امتی آگیتم امت ویلی دی سورہ نحل یوسر شل کی برش سعید دین تیم امت ویلی دی انبیاء درے نبی انہا دی امتکم امتا واحدا او باطل ملتم امت ویلے شوی دی زخرف دویش ہر زیکی با داغی مناسب معنی کیا تاسی امت وی وسطن من روی او غرا لتكونوا شهداء على الناس دا غور الله ولی وګرځولې چې شی دو معنی کوم ګوري حق بیانون کی په خلکو باندې چې سبا مخلوق ته حق بیانوي او دا معنی ده د شهدا څه معنی حق بیانون کی خلکو باندې دویم دا ده چې شهدا گواہی کوون کی په خلکو په ورځ د قیامت کې کله چې قیامت ورځ راشي دا امت په نور امتونو گواهی نه کوي لکه حدیث صحیحه کې راځلي دي چې د نوح علیه السلام په قوم باندې بدای گواہی وکړي ويكون الرسول عليكم شهيدا او محمد رسول الله دا په تاسو گواہی کوي یاد شهیدن معنی دا حق بت بیانی او یاد شهیدن معنی دا چې په قیامت کې نبی په پتا سي باندې څه کوي گواہی ورکوي بریلین رال نو هغه یې او کنه نبی صلی الله علیه وسلم دا حاضر ناظر دی څه شه دی حاضر ناظر دی ولی الله وی رسول په پتا سي شهید دی حاضر ناظر دا ما مخی ابتدا دا قرآن کی ویلیو چه تفسیر دا قرآن دا با بخبلو دماغو نکے دا با بزمانے کے دا با بحل سلر کے او تفسیر دا قرآن دا با قرآن کریم کے نتا سے بداو سگو رئی چه تفسیر دا قرآن سوئی شہیدان حاضر ناظر توئی وکه چیرته دا معنی چې نبی به حاضر ناظری نو به خو تاسو ټول حاضر ناظری وي لتكونوا شهداء على الناس نو چې ته شهداء على الناس څه معنی کې هغه معنی په یکون رسول علیه شهیدان کې موکل کته وی چې دا دې معنی دا چې نبی به حاضر ناظری نو به خو دا ول معنی دا چې ته هم حاضر ناظری فما هو جوابك فهو جواب بس تسن جواب کی خزمن دی اغا تیسا دا باو کا تجر و بائی لا یجر سنگ استابی بچا مرکی ازمانا دینورتی نا دا شہداء مانا اور دا شہید مانا حاضر ناظر ندا سورة النساء لگو گوری یو 44 نمبر آیات فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ونبی
هغه به څنګه حالت وي چې د هر امت نه یو نبی به ګواهي کوي قیامت کې او تا به راولو په دې خلکو به ګواهي کوي. نو ګوره آیات د نساء تفسیر وکړه چې د دې شهادت نه د دنیا حاضر ناظر نه دی مراد، بلکې دې نه څه مراد دی؟ قیامت کې ګواهي مراد ده. او بیا د دې آیات تفسیر په حدیث وکړي نو بینځي به هم دماغ خلاص شي. یو ځل محمد رسول الله ابن ام عبد عبدالله ابن مسعود الله دې ته راضي شي، عبدالله ابن مسعود ته نبی علیہ السلام ویلي او ملګرو دا ډېر پیداناکې خبرې دې حدیث کې دي. ورته وایي ابن مسعود اقرأ علی کتاب الله، ما ته تلاوت د قرآن وکړه. څوک ورته وایي؟ نبی صلی الله علیه وسلم. چاته وایي؟ یو طالب ته وایي تلاوت قرآن ته وکړه. نو طالب ډېر ادبناک و، نو ته وایي یا رسول الله کیف اقرأ وبک نزل، زما په څه خولې زه به څه تلاوت وکړم، قرآن خو په تا نازل شوی دی. نو رسول الله ته یو ناشنا خبره کوي ابن مسعود انی احب ان اسمع من غیری، مالا خوان را کوي چې ما ته بل قرآن وایي او ما ته غوږ شي. انی احب ان اسمع من غیری. منګه او تاسو کې چې لګي او څوک کې ویلي او څوک درس کوي یا قرآن ته مونږ څه کیږو ځان ستړی کړی دی، سند ما غوښتی دی. ورته خو د محمد رسول الله نه څه مخکې دی. محمد رسول الله څه وایي؟ انی احب ان اسمع من غیری، چې بل قرآن وایي او ما ورته غوږ ایښي ما له ډېر خوند راکوي. الله دې داسې خاکساري خوي الله دې موږ او تاسې کې پیدا کړي. عبدالله بن مسعود وایي ما به چون چې راو نه کړه زه پوه شوم چې محمد رسول الله مې نه پرېږدي، بس ته ووایي چې قربان ته ورته غوږ شه او زه ډېر وایم. ویل ما سورت نساء شروع کړه او چې کله 140 آیات ته راورسېدم فکیف اذا جئنا من کل امة بشهید وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وإذا آیات چې مې وویل د محمد رسول الله سلګونې ولو او د مخ باندې اوښکې را روانې وې فإذا عیناه تذرفان. وایي ما ته ویل ابن مسعود ته لږ غلی شه. وایي ما چې وکتل د نبي صلی الله علیه وسلم په ګریوان اوښکې را روانې وې. وایي ما ته ویلې چې الله به ما ګواهۍ کې راولي، خو زه به داسې خبره کوم لکه زما ورور عیسی ابن مریم چې کړې ده، چې الله زه حاضر وم ګواهي کوم چې زه دې مړ کړم بیا به ته پته نشته دی. سورت مائده وګورئ 119 ما قلت لهم الا ما امرتني به، ما ندی ویلي مگر خبره الله چې تا راته په حکم کړی دی. خبره څه ده؟ ان اعبدوا الله ربي وربكم، د الله بندگی وکړئ چې زما او ستاسې شریک رب دی. وکنت علیهم شهیدا، الله زه پې خبر وم ما دمت فیهم تر څو چې ژوندی وم. فلما توفیتنی، الله کله چې دې زه وفات کړم نو بیا پې ته نګهباني. نبی وایي چې زه دې وفات کړم، بزرګان وایي نه، نبی علیه السلام وایي په جسد عنصري قبر کې ژوندی دی. اوس کله یو تن بیان هم کړی دی، وایي کله حج ته هم راوځي او تلبیه وایي عرفات کې خطبه هم ورکوي، خانقاهي امامتي هم کوي کنه. او چې نبی ژوندی دی نن یې وایم درس کې انشاءالله ژوندی پیغمبر څوک د خاورو لاندې کوي
سادهګانو وای کتاب کې دي چې انبیا قبرونو کې ژوند دي وای دغه کتاب کې دي چې د برزخ ژوند دي باید چې سره لږ تمیز وکړي فلما توفیتنی دلته څه معنی کې فلما توفیتنی زه دا معنی نه کوم چې نبي څه دی مړ نه دی نو دلته به معنی کوم فلما توفیتنی کله چې زموږ ته مونږ راوړو دا معنی کې یا فلما توفیتنی کله چې تا زه اج ته راویستم دا معنی کې مړ دا مه کوه چې د خان به دپسې خان دي چې دا ته څه قرآن دی وفات څه ته وایي مفارقة الروح الجسد چې د بدن نه روح جدا شي كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد نو دا گواهی دا قیمت کې ده دا دنیا کې نه ده چې بس نبی سلام حاضر ناظر دی رسول الله سره حاضر ناظر دی ابرلانو قرآن د ځان تابع کړی دی یو تن د سورۃ النمل تفسیر کړی دی په هدهد کې راغی او سلیمان علیه السلام ته ویلې چې احطت بما لم تحط به وسلیمان ذا عالم فأبت چې ته پې نه عالم هلته ظالم لیکي چې ور سلیمان ته ویلې چې ته عالم نه د بلقیس په حکومت باندې اور نبی فارض ہے کہ آدمی حاضر ناظر نالتا لکھلی دی وی وہ سب سے بڑا وابڑا ہے دا دلوی والی ہے خواہ تا دل واقعی سویتا اوپر جدا وی چاہت تو بما لم تحلی وہ سب سے بڑا وابڑا ہے دا دلوی والی ہے خواہ ازاد وابین و نردن اللہ خبری دی رسول با حاضری تمانا حق با بیانی او گواہی با کئی پا آخرت کے بے کئی ذکا آخرت میدان دا گواہی دے وما جعلنا القبلة التي كنت عليها دا دویم جواب دے قبلہ اللہ ولی بدر کرا مڑا چه تابدار دا نبی علیہ السلام در سشی مانش فتابدارانو کی اولنے تابدار ابو بکر صدیق کو اللہ رضی شدی قریش راولیو وی اندیوان دی بیگاوی چې زه د شپې بیت المقدس ته لاړم هلته کې امامتي وکړه د پیغمبرانو بیا اسمانونو ته وختمه بیا بېرته رالم بیت المقدس ته بیا دا د سار مکه کې ومه هغه وی خندلې دې شپې ته ګورم بیت المقدس ته وبره ته او ابوبکر نبي صلی الله علیه وسلم ملاو شوی نه و د خبرې نه مسکینه سره خبره نه وایي ته څه وایې ابوبکر ابوبکر ورته وایي رښتیا چې د ایمان ډېری مخه ابوبکر ورته وایي دا خبره محمد رسول الله کړې ده که دروغ پسې ویلې وایي بلکل یې کړې ده وایي چې څنګه یې ویلې هغه دروغجن نه دی هماغسې به شوي والذي جاء بالصدق وصدق به دا ابوبکر وخا من يتبع الرسول هغه څوک چې د نبي تابعداري کوي او صحابه کې به اشد الناس اتباعا لرسول الله عبد الله بن عمر د نبی اسلام ډېر سخت تابعداري و عبد الله بن عمر کوله بخاری کې دي زړه دردونکي حدیث د بخاری دی چې کله عبد الله بن عمر د مدینې نه راووته او حج ته ورته نو خلک به په دې لارې په منځ روان وو عبدالله بن عمر هلته څه کمرې وې او څه کاڼي وو په هغو به یې خري خو نه دی روان وو چا ورته ویل ابن عمر په دې لارې منځ ولې نه ځې چې په دغه ځای ځې عبدالله بن عمر په ژړا شو زما محبوب محمد رسول الله په دې کاڼو باندې خري ایښي دي چې زما قدم په قدم د محمد رسول الله راشي زما ایمان دا تقاضا کوي چا له خټکۍ راوړ چې د عمر دا وخوره وایي نه خورم وایي حرام دی وایي حرام نه دی خو ما نبي علیه السلام د دې په خوراک کې نه دی لیدلی
کېدې شي هغه په یو طریقه خوړلې زه په بل وخورم داسې نه چې د محمد رسول الله اتباع کې څه خلل واقع شي. دا عبدالله بن عمر دی که هر څومره وخت شي په آخر خاورو نه تګ دی. کله چې الله مبوزه غار حرا ته ځئ نو دغې څه نږدې مقبرة الشهدا ده او داسې د غار ډیرۍ ده او د ډیرۍ لاندې یو قبر دی نور نشته دی. اوس یې څه جنګلم تاو کړې ده هغه قبر د عبدالله بن عمر دی رضی الله عنه. قبله بدله شوه چې الله به د نبي تابعدار وپېژني. څوک نبي مني او څوک یې نه مني. په خولې خو هر سړی مني خو منل دا دي چې معامله زندگی کاروبار تجارت سیرت صورت دا ټول د محمد رسول الله څخه برابر شي. الله وایي قبله مې بدله کړه زه د متبعینم معلوموم د هغه چا نه ینقلب علی عقبیه چې په پوندو ګرځي. په پوندو چورلک څوک وایي ډمان اشاره دې ته چې د نبي خلاف کوي دا ډم نم کار دی او ینقلب علی عقبیه په پوندو وګرځي کنایه ده د مرتد کېدو نه. او ان کانت لکبیره الله وایي دا د قبلې بدلېدل ګران وو چې چاته الله هدایت کړی نو په هغې باندې ګران نه دي. ولې نه دي؟ خلک به ورته وایي ولې مې قبله بدله کړه هغه وایي الله ویلي وو. د هغې جواب به څوک شي کولی. بیا دلته یو سوال راته سوال دا و چې کومو صحابو بیت المقدس ته لمونځونه کړي دي ولې دا لمونځونه برباد دي؟ جواب وما كان الله ليضيع ایمانکم الله ستاسې لمونځونه نه بربادوي. امام بخاري وایي ایمان په معنی د صلات سره او دا دلیل په دې ګرځولی دی چې اعمال جز د ایمان دی ځکه الله مونځ ته ایمان ویلی دي. وما كان الله ليضيع صلاتکم الله د چا عمل نه بربادوي. شیخ الاسلام امام احمد ابن تیمیه رحمه الله یو سړی ول راغی و شیخ الاسلام دې د فاتحې نه لمونځ کېږي. شیخ الاسلام ورته وایي ستا لمونځ کېږي او زما نه کېږي. حیران شو څنګه ستا کېږي وایي ما ته په صحیح دلیل را رسېدلي دي چې مې د فاتحې نه لمونځ نه کېږي نو زما لمونځ نه کېږي. او تلا اوس مؤول او کوشش کې او چې یو حدیث مې را نیولی دی که ضعیف دی که صحیح دی ته مجتهد په دغه عمل کې ستا کېږي ستا منتظر نه یم چې مونځ یې نه کېږي زما مونځ نه کېږي. ګوره ان الله بالناس لرؤوف رحیم د الله دوه صفتونه یقینا الله په خلقو باندې رؤوف دی. رأفت څه ته وایي؟ رفع المکروه و ازالة الضرر ضرر لرې کول او مکروه څیزونه اوچتول او رحمت به څه دی؟ عام دی. نو وایي وکذالک دغشان جعلناکم ما ګرځولي وایي څه شی مې ګرځولي وایي امتا وسطا یو امت غوره. دې آیات کې شپږ جملې دي. آیات کې څو جملې دي؟ شپږ جملې دي. اوله جمله کې عظمت د شان د دې امت د محمد رسول الله د امت عظمت. وکذالک جعلناکم امتا وسطا. دویم عظمت شان هذا النبی دا دویمه جمله ده د نبی سلام عظمت. ويكون الرسول عليكم شهيدا. دریم تفصیلی جواب وما جعلنا القبلة التي كنت عليها. څلورم شان تحویل القبلة. دا قبله بدلول اوس آسان کار دی که ګران؟
وإنها لكبيرة إلا على الذين هدى الله. پنځم جواب د سوال چې د مخکینو منځونه برباد شو. جواب: وما كان الله ليضيع إيمانكم. الله د چا نه بربادوي. او شپږم صفات الهیه: ان الله بالناس لرؤوف رحیم. او دا صفت راوړ اشاره دې ته ده چې قبله بدلول د الله د رحمتونو یوه علامه ده. څو جملې دي آیات کې؟ شپږ مقاصد: عظمت شان د امت، عظمت شان د نبی، جواب تفصیلی، ورپسې شان د تحویل د قبله، جواب د سوال او صفات الهیه. الآیه تشتمل على 6 جمل. شپږ جملو باندې آیات څه ده؟ مشتمل ده. لکه ذالکه کې کاف راغلی دی. کاف کې همانه تشبیهی ده. تشبیه د څه ده؟ نو قرطبي وایي کما ان الکعبة وسط الارض، لکه څنګه چې خانه کعبه د ځمکې منځ دی، نو کذالک انتم وسط الامه، تاسو ټول امتونو کې مینه روي وي. نو تشبیه کاف د تشبیه دپاره دی او تشبیه د په څه کې؟ په وسطیت کې. دویم قول دا دی چې کاف د تشبیه دپاره دی او تشبیه د په هدایت او استقامت کې، لکه څنګه چې دې امت کې هدایت او استقامت دی، نو دقه شانه په کعبه کې هدایت او استقامت دی، هدن للناس. او بعض علما وایي کاف کې غرض بیان د کمال دی، د تشبیه مشبیه نه غواړي، او غرض وسطیت د دې امت دی په کمال سره. اوس دا آیات معنی کومه دا شان ګرځولي مې وایي امتن یو امت وسطن غوره، وسطن انصاف کوونکي چې شی شهدا للناس، حق بیانونکي په خلقو باندې، یا قیامت کې گواہی کوونکي په خلقو. ایبا پیغمبر علیکم پتاسې شهیدن گواہی کوونکي یا بیانونکي د دین په دنیا کې. او نه دی ګرځولی من قبله التي قبله كنت عليها. دو معنی دي. یو معنی كنت په معنی د انت سده، كنت عليها معنی انت الان عليها، كنت عليها زمانه انت الان عليها چې تو ته وسیې. او دویم كنت کې معنی د ماضی ده، كنت عليها چې د کعبې نه مخکې دی ورته مونځ کوو. او یا كنت عليها هغه قبله چې مکه کې دی ورته مونځ کوو او تا دې کوې. د الله ولې بدله کړه؟ وایي نم د بدل کړې الا لنعلم، مګر دې لا چې ښکاره کوم. ورته دا معنا ونه کوي چې لنعلم الله ته پته نه وه وسې ښیي. قرطبي لیکلي دي چې علم په معنا د رؤیت څه دی، ځکه عرب علم د رؤیت پسې استعمالوي او رؤیت د علم پسې استعمالوي. او دې ته علم بالمشاهده وایي، لنعلم چې په سترګو باندې ښکاره کړي. یا دا علم بالتمیز دی، معنا دا ده لنمیز چې را جدا کړي هغه څوک چې تابعداري کوي د پیغمبر د هغه چا نه ینقلبو چې ګرځي علی عقبیه په خپل پوندو باندې مرتد کېږي. وإن كانت یقینا وا بدلون د قبلې لکبیره، خامخا ډېر ګران و، مګر په هغه خلکو ګران نه دی حد الله چې الله ته هدایت چې وشي بیا دا ګران نه وي. ډېر خلک هغوی ته یو مسله معلومه وي چې دا حقه ده، یاره نه شو کولی، خلک بل څه وایي. نو کله به یو مولوي صاحب درته ووایي
مولوی صاحب بخاری دی ویلې ده کاسې باندې دی راغلي ورته ویلې مشکات دی ویلې ده او ترمذی او ابو داود او مسلم یاره سمې دورې نکړې دي دا دورې چې کولې چې دا باب نو راغلی چې رسول الله برکت دې ته نه بدلې شي د څه شي ویلې چې نه د کښپاو دې کتاب کې ویلې دی ویل چې زم د شپې چې مونږ کوم رسول دې ته ته ما هم خاطرات کولی چې د شپې کې او د ورځې نه کې د ورځې ته څه مشکل دی ایو تن ما ته ویلې وای ما چې اول ځل رسول دې کول وای ما چې دا ټول جمعه ما په سر راولې ده دا څه خبره ده زمونږ لاسونه مونږ چاره کړی دي الله او دا الله سوچته ولا نو چته دا به مونږ الله رسول په حکم کوو چې الله ویلا سنم چته بالکل به چته چې ویلا سنم کېږي بالکل به دو وان كانت اگر کودا ګرانا مگر نه دا ګرانا پر خلقو چې الله ته هدایت کړي او نه دی الله چې برباد کی ایمانکم ستاسو منځونه او ایمان مستویو ځکه مونږ د ایمان لوی علامه ده یقینا الله په خلقو باندې لرغوف خامخا شفقت کوونکی دی مصیبتونو نه ساتي رحیم به حد مهربان دی قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما تعملون دي آیات کی اللہ بل جواب ذکر کئی قبلہ بدل دي د يهود مولانو ته خپته ده چې دا حق ده او د نبی علیہ السلام پریشانی دی آیات کې ذکر کړي څنګه پریشانی ذکر کړي کله چې واقعه د سوا محمد رسول الله مدینه ته هجرت وکړ نو د حدیث مطابق ولس یا شپارس میشتی بیت المقدس تا بمونز کو چی منزر کو یهود نور اعتراضون شروع کرو دا فرا نبی نده مانا ولی نده تورات کی دی چی دا نبی بزو قبلتینی نو دستا پا دیوی قبلی والا شد نو دا نبی نده ابر آوزی چی تبل سوک بئی رسول الله په اسمان ته کتل چې الله کله براته حکم کوي چې د قبله واړه چې دې اعتراض نه خلاص شي کله چې قبله واړه ورشو دا وګرځیدل په دې بل طرف د يهودي مثال د مار د جبي مار د جبي دا څنګه دې قبله ته اولی ویم نبی نه دې ک نبی وزو قبلتين به چې قبله بدل شو دا څنګه نبی دې قبله د انبیاء وکړي الله وایي کتابي که چاته پته ده وکړه د ظالمه تاسو په پته ده وان الذين اوتوا الكتاب لا يعلمون انه الحق من ربهم دا به بل جواب وکي قبله بدل شو ولي دې خلکو ته پته و چې قبله بدلېږي دا قد نرى تقلب وجهك دلتا خطیب شربینی یو بل قول د مجاهد نقل کړی دی چې یو اعتراض په نبی سلام دا کوو چې دا نبی نه دی ځکه زو قبلتین نه دی او چې زو قبلتین نشو نو دا حق نبی نشو نو دا الله نبی دې پریشانی جوړه کړي دیم قول دا ذکر کړی دی و یهود دا ویلي او په نبی علیہ السلام اعتراض وکړ دا نبی نه دی ولې نه دی زمن د شریعت خلاف کوي نبی چې زمن د شریعت خلاف کوي زمن قبله ته ولې مونږ کوي یا زمن د شریعت تایید وکړي یا زمن قبله پرېږده
نبی علیہ السلام د اسمان ته کتل چې الله اوس به کله حکم کېږي کعبې ته وګرځم او دغه د اعتراضونه ختم شي. دلته ورونو زمونږ مشایخ چې د هغوی احترام او وقار ته زمونږ په دواړو لاسو سلام دی. یو توجیه دې ځای کې کړې ده، هغه توجیه کمزورې ده. کمزورې ولې ده؟ د بخاري د صحیح حدیث نه خلاف ده. کېدای شي زمونږ د مشایخو د حدیث ته توجه نه وي شوې، هغه دا ده وایي تقلب باب تفعل دی. تقلب یتقلب تقلبا، کم باب دی؟ باب تفعل دی. او باب تفعل کې خاصه ده تکلف، او تکلف معنی دا ده نبی صلی الله علیه وسلم ډیر پریشان و چې داسې نه چې الله راته وایي چې قبله بدله کړه، نو چې زه قبله بدله کړم نو بیا به دا خلک اعتراض وکړي. نو معنی به داسې کوي قد نرى یقینا لیدلی دی من تقلب وجهک، پریشانی د مخستا په بره طرف کې چې بره بره کتل چې داسې نه چې الله رب العالمین حکم د قبلې وکړي او چې کعبې ته ګرځېده نو په دې باندې لږ پریشان. خو دا خبره کمزورې ده. وجه دا ده چې یو الله وایي ترضاها، داسې قبله وه چې تا خوښوله، او دا مضارع په معنا د حال ده. ترضاها اوس دې خوښه ده، او یا په معنا د ماضي ده مخکې دې دغه کعبه خوښه وه. بل د بخاري حدیث کې راځي، صحیح البخاري کې حدیث دی چې وکان النبي صلی الله علیه وسلم، و نبی علیہ السلام یحب دغه مینه وه ان یکون قبلته الکعبه، چې دغه قبله څه وګرځي؟ کعبه وګرځي. دغه حدیث نه معلومیږي او د ترضاها نه معلومیږي چې د نبی علیہ السلام پریشانی په دې نه وه کله چې داسې نه چې الله ورته وایي چې کعبې ته وګرځه، هغه خو غوښته ده. خو تقلب معنا بار بار به بره کتل چې الله اوس به کله راته وایي چې بدلې کړه. ځکه یو اعتراض دا و چې زمونږ د شریعت خلاف کوي او زمونږ قبلې ته لمونځ کوي، او دویم اعتراض دا و چې دا څنګه دي دی چې تورات کې دي څو قبلتین وي او د قبله بدله نه کړه. نو ښه خبره دا ده چې نبي صلی الله علیه وسلم د هغې خوښه دا وه چې زما قبله څه شي؟ بدله شي. نو اوس د آیات معنی وکړي قد نرى یقینا لیدل من تقلب وجهک، ډېر او بار بار اړول د مخ ستا په سمای په طرف د اسمان. فلنولینک، نو خامخا اړو تعالی قبلتن یو داسې قبلې ته ترضاها چې ته خوښوې هغې لره، یا د پخوا نه دې خوښه وه. څه وکړه نبي حکم راغی فولې وجهک، وګرځوه مخ په طرف د مسجد حرام، شطر طرف ته م وایي، نصف ته م وایي، الطهور شطر الایمان حدیث کې چې دی مخ وګرځوه. او دا حکم ورته د مونځ په منځ کې راغلی و. بیا دا دی چې تحویل د قبلې دا کوم مونځ کې شوی و؟ نو یو قول دا دی چې دا د مازدیګر و، دویم قول دا دی چې دا د سهار و، او دریم قول دا دی چې دا د ماسپښین و. په توفیق کې دا دی چې د ماسپښین مونځ وشو، حکم راغی، او د مازدیګر مونځ کې اولنۍ قبله بدله شوه، او دا په مسجد قبلتین کې دا کار شوی و او عین مونځ کې و. او کله چې قبا ته خبر ورسېده
نو د سات جمع کې بنو مالک ولاړو صحابي راغی وای بیګا وحی شوې ده چې قبله بدل شوې ده نو پس تداو هغه یې راوګرځېدل خبرې واحد وایي حجت نه دی ټول د قبا جومات پې راګرځېدلی دی وایي حجت نه دی وایي وګرځوه مخ په طرف د مسجد حرام وحیث ما کنتم کم ځای کې چې یې وایي وګرځوئ مخونه ستاسې شطره په طرف د مسجد حرام دا وحیث ما کنتم د تعلیم د مکان او د زمان دی ورپسې وَإِنَّ الَّذِينَ يَقِينًا خَلَقُوا أُوتُوا الْكِتَابَ چې ورکړی شوی دی هغوی ته کتاب څوک دي یهود او نصارا لَيَعْلَمُونَ خامخا دا ټول پوهېږي أَنَّهُ الْحَقُّ چې دا بدلون د قبلې حق دی من ربهم د طرفه د رب د دوی نه بس د الله د طرفه حکم دی او په دې ښه پوهېږي چې دا حق دی نو وایي دی چې دا سره د پوهې نه داسې ناپوهي کوي کېدای شي الله به دې نه خبر نه وي نو جواب نه دی الله بغافل ناخبره د هغه څه نه یعملون چې دوی کوم عمل کوي الله ته ناخبره هم نه دی او غافل بے پروام نه دی الله دا هر څه یې لیدلی دي او رب العالمین د ذرې عمره شی د الله نه پټولی نشي ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب بكل آیة ما تبعوا قبلتك وما انت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أحواهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين دی آیات کے اللہ بدئی مرض ذکر کئی دا خلق دا خلاف ولی کئی دا نبی قبلہ ولی نمانی یو خدا دے چې دا بدئی فطرت دے فطرت دا دے ستا قبلہ نمانی یهود دا نصوارا قبلہ نمانی او نصوارا دا یهود قبلہ نمانی ولی نمانی یو سبب دا دے یالکہ خواہش پرستی احواهم دویم صفت دا دے ظالمان دی او نبی کته د دې ملګری شوی نو تمام مسلسل کې شریک شي او چې کوم انسان خواهش پرستی او کوم انسان ظالمی نو الله دته حق نه نصیب کوي حق الله نه چاته نصیب کوي چا دې کې صفت د انابت پروتي زدين دي الله وی کتو تراوړي هر قسم دلیل اے الله تعالی کی چې یهودو قبله ما بدل کړي دا پیغمبر بچی وړي اما تبعو قبله ستقبله نه مني یا د قبله نه دین مراد ده یا دلته قبله مراد ده تباس واس د قبله ده نو خیر دی چې هغه نه مني او نبی دیو له ملکا به کعبه پرې ده هغه ورشه بیت المقدس له الجواب وما انت بتابع قبلتهم دا اخبار دی ابن کثیر وی اهل کتاب لا چې اهل کتاب وردا تمونه کوي چې کله محمد رسول الله په خپل قبله پریدي او تاسو به مرګري شي هغه په سره دی کلک سره دی هغه د الله په حکم وړي نور خواهشات څه نه روان ورپسې وی بعضې په دی کې تابع نه دي د قبلې د بعضو یهود د نصاراو د قبلې مخالف دي او نصارا د یهودو د قبلې مخالف دي وما بعضهم بتابع قبلة بعض دا چې دونه زدين دي نبی ستا قبله نه مني یو د بل نه مني دا ولی نو الله یې ورپسې جمله کې وجه ښیي دا خواهش پرست دي وایي کېدای شي ناپوهه وي
الله وینا من بعد ما جاءك من العلم پویم دی سره د علم نه الله ګمراه کړی دي او پسې وایي کتاب له خبره ومنله نبی نو تبر ظالمانو نه نبی دا وایي خبره نه مني خدا منګ او تاسو وایي چې د دې يهودو اتباع دا سبب دی د څه د ظلم بزاوی لیکلي دي وایي دا انک اذا من الظالمین کې و تاکیدات دي یو حرف لام دے دویم دا قسم مقدر دے بل ان دے بل من دے بل بجانب دا خبر کے بے لام راغلے دے بل حکم پر ظلم کرے دے او بل سیدر جمع راوڑے دا او پیاو نون سے جمع کرے دے دا ټول تاکیدات دی وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ كَرَاوْلِيَ خَلْقُ تَا چه ورکڑے شوے دے او تا کتاب اوتوئی ویلے کہ صحیح اہلی کتاب مبارک آتے انا ہوئی اتقان کی سویتی ہوئی راتا گوتاو کے بکل آیت فحرف سندلیل ما تبعو تابداری نکئی استاد خیدے زدین دی اینا دین دی یا ذکر دتنا مراد کے دین وما انتا او نیتا بتابعین تابداری کون کے قبلتهم ددای د قبله ددای کتابونو له خبرم ورکو چې نبی نه راته مونږ کې چې دا په کعبه پرې او تاسو ته راو ګرځي او ندی باز دداینا بتابعین تابعداري کوونکی قبلت بعضن د قبله د بعض يهود د نصارا او خلاف او نصارا د چا خلاف د يهودو وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ كَتَرْوَانْ فِي نَبِي احواهم ددای په خواهشاتو سے من بعد ما جاءك من العلم رستداغنا چراغله دې تعالی د کوینا وهراله کویراله چې قبله بدلک او بیان د مرګره شوی نو انک یقیننت نبی اذن دا وخت لمن الظالمین خام خیب دړل د ظالمانو نه الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون دا آیات عنوان دے دلیل نقلی او آیات کے تقسیم دا اہلی کتاب ذکر کئی الکہ طول اہلی کتاب یو شاہی نگیو نیکانم پکشتا دسی خلق لیکی چه دا نبی علیہ السلام حقانیت دسی پیجنی لکه خپل بچی چی پیجنی آتینا یوی رخان دا صالحین اہلی کتاب دی او مخی اوتو یوی لی اغد طالحین اہلی کتاب دی خراب او حلاک تا طالح ہوئی او صحیح و نیک تا صالح ہوئی نو آیات کے ذکر الصالحین بعد ذکر الطالحین اپا شہری کتاب ذکر تو صحیح ذکر کئی آتیناہم الکتاب کتابنا تورات مراد دے او دا عبداللہ ابن السلام او دا غمر گریو یعرفونه الزمیر تحویل دا قبلے تراجے دے یا یعرفونه الزمیر حقانیت دا محمد رسول اللہ تراجے دے نو دوارا مانے وکی پیجنی بدلون دا قبلے دویم مانا پیجنی حقانیت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکه ترنگی چی پیجنی ابناؤهم زامن دا دیتا مقصد دے چی دا نبی حقانیت دا سی پیجنی لکه زامن چی پیجنی ابن کثیر لکلی دی ویدا پا عربی کی مشہور مثل دے چی عربان دا یوشی دا صحت تصدیق کئی نو دسی وی چی عارفو کما عارفو ابنی زیده سی پیجانما لکه خپل بچه چی پیجانما نو سمانا نبی دا سی پیجانی لکه خپل بچه چی پیجانی پورا تصدیقی کئی او قرطبی دلتا
عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ واقعہ راوړې ده. چا د ابن سلام نه د دې باره کې تپوس وکړ چې الله ستاسې باره کې وایي چې نبي داسې پېژني لکه خپل بچي چې پېژني. وایي دې څه مقصد دی؟ نو عبدالله ابن سلام ورته وایي الله اکبر، څه ناشنا خلک وو یار. وایي داسې رسول الله ولاړو او داسې زما زوی وو. وایي ما وویل چې دا زما زوی زما بچی دی، خو داسې یقین نه شم ویلی ځکه زه خو ښځو پسې نه یم روان، نو پته نه لګي چې ښځو څه چل کړی دی. خو بیا مې دې کې لږ شک پیدا شو د خپل زوی کې. خو چې نبي ته مې وکتل او دې مخ ته مې ونه وکتل، نو ما ویل دا دروغجن مخ نه دی، کیدای شي دا زما زوی زما نه وي، خو دا نه شم ویلی چې دا نبي د الله نبي نه دی. داسې پوره تصدیق کوونکي خلک کما یعرفون ابناءهم. بل دا دی زامن پیژني، نو نبي د دې نه ښه پیژني. بچی په څنګه پیژني؟ که سړي ته ووایي فلاني دا بچی وستا یو که نه وي، نو جنګ څه کوي؟ ولې دا تا رمونې دی که ما ته داسې وې؟ دا عبدالله ابن سلام که ته ته ووایې چې دا نبي به نبي یو که نه وي، نو جنګ د څه کوي؟ چې دا خو څه دروغجن خو نه دی چې ته د ده باره کې داسې خبرې کوې. یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. دای نیکان و ان فریقا منهم دای بدان. او ځنې کې داسې دي چې هغه حق پټوي. حق دلته څه دی؟ تحویل د قبلې. حق څه دی؟ محمد رسول الله. وایي نه به پوهېږي. وایي ولې نه پوهېږي؟ وهم یعلمون ښه پوهېږي. نو آیات کې دوه ډلې ذکر کړي د کتابینو، صالحین او طالحین. او آیات کی دلیل نقلی ذکر کو الذین آغا کسان اتیناهم الکتاب چماولا ورکڑے دے کتاب یعرفونه پیجنی بدلون د قبلینا یا پیجنی حقانیت د نبیلا لکه څرنګه چې پیجنی ابناهم زامن ددوی و ان فریقا یقینا یوړلشته منهم ددوینا لا یکتمون الحق خامخا پټوي حق. حق څه دی؟ حقانیت د محمد رسول الله یا تحویل د قبلې. وهم یعلمون او دی ښه پوهېږي، سره د پوهې نه ذهین دي. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. آیات د مخکې سره بته مخکې وایي حق پټوي، نو دلته د حق تعریف کوي چې حق څه ته وایي. حق هغه دی من ربک چې ستا الله ته ویلي. تا ته چا ویلي چې فلاني حق څه ته وایي؟ نو داسې مه وایه چې یاره زه ړوند مهي ملې پېژنم. دا نه وایه حق هغه دی چې د الله لخوا دی. الحق من ربک. او ترکیبي لحاظ څه الحق مبتدا ده او من ربک په اعتبار د متعلق سره دی خبر دی. او مقصد په جمله کې تعین مصداقي د حق دی چې حق څه ته وایي؟ من ربک حق شي ته وایي چې ستا د رب د طرف نه وي. او دویم قول دا دی چې دا خبر دی مبتدا محذوفه ده. تحویل القبلة حق من ربک. دا قبله بدلون دا د الله د طرفه حق دی. فلا تکونن مکیگا من الممترین د شک کوونکو نه په حق کې. حق کې شک ونه کړي. دویمه معنا مکیگا د شک کوونکو نه په نبوت د محمد رسول الله کې. داسې نه چې د محمد رسول الله نبوت کې شک وکړي. دریمه معنا مکیگا د شک کوونکو نه په نزول د عذاب کې، لکه سورة هود 12 کې براشي الله به دې خلکو باندې عذاب راولي او چې ته په شک ونه کړې. الحق حق هغه من ربک چې دې ستا د رب نه مکیګا شک کوونکو نه. ولکل وجهة هو مولیها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا
ان الله على كل شيء قدیر. دی جملہ کی څلور جملې دي آیات کې. اوله جمله ولكل وجهة هو موليها، دارشا جدا قبله ده هغې ته ورګرځي. دویم فاستبقوا الخيرات، یو د بل نه د دین کار ته مخکې شئ. دریم اینما تکونوا یأتی بکم الله جميعا. څلورم ان الله على كل شيء قدیر. آیات کی څو جمل دي؟ څلور. انشاءاللہ زه د هرې جملې وضاحت کوم. ولكل وجهة هو موليها، دلته یو وجهه راغله، دویم لفظ د هو راغی. دا ضمیر راجع دی کلو ته، دا هو ضمیر نه دی. قرآن ته ګورئ ښه، دا څه شي ته راجع دی؟ کلو ته. او مفعول د مولیها مقدر دی، او معنی دا ده ولكل وجهة هو مول وجهه إليها. او وجهه ومعنی دا قبله صده، نو معنی دا ده ولكل د هر قوم د پاره وجهة یو طرف د مخګر زولوي، هو موليها هو مول وجهه إليها، چې دا مخ ورګرځي. یا ضمیر راجع دی الله ته، او مفعول مقدر دی چې هغه ایاهو دی. نو معنی دا ده د هر امت دپاره وجهه یو طرفي، هو مولیها. څه معنی؟ د هر سړي او د قوم یو مسلک او مخي چې هغې ته توجه کوي او د هغې سره د زړه تعلق ساتي. لکه د مؤمن د جومات سوي نه وي، د چا د بازار سوي نه وي، د چا د بل د چا د بل. نو معنی به دا وکړي د هر قوم دپاره وجهتون یو مخ ای هو مولیها چې هغه د هغې سره د زړه تعلق ساتي. د چا مینه د قرآن سره، د چا مینه د بازار سره، د چا مینه د الله سره، د چا مینه د الله سره، هو مولیها. او یا معنی وکړي وجهتون په معنی د طرف او قبلې سره. فاستبقوا الخيرات، مسابقه وکړي. مسابقه یو د بل نه مخکې کېدل په عمل د خیر. شریعت کې مسابقه جایز ده، د اصل ثابت ده. طالبان یو بل سره په مقابله کې شاب فلاني تدنه تپوس کوه او دا بهتانه کوي، او دا د سلف عادت و. عبداللہ ابن مسعود دے رضی اللہ عنہ، اور عمر دے رضی اللہ عنہ. عمر رضی اللہ عنہ قافلہ شام تا روانه ده. بیهقی شعب الایمان کې دا روایت راوړی دی. او عبداللہ ابن مسعود د شام نه راغی، منځ کې وادي ده، کنده ده. د عبداللہ ابن مسعود قافله یو طرف ته، د عمر زمو بل طرف ته. نو عمر خپل مرئی ته وایي اسلم ته، چې د قافلې والا ته وویوه چې هسې ټیم پاس کېږي، راځئ قرآن کې به مقابله وکړو، چې تاسې پرې ښه پوهېږئ او که موږ پرې ښه پوهېږو. عبدالله ابن مسعود قافلې والاو ته پته نشته چې دا قافله د عمر ده، او عمر ته پته نشته چې دې قافله کې ابن مسعود دی. راځئ قرآن کې به څه وکړو، مقابله به وکړو. مجلس جوړ شو، نو دا مو ویل چې راځئ پیاله ډکې کړئ او ګپ به ولګو، د دیني خبره راواچوه. نو قافلې والا ته چې وویل، نو هغه یې وکړې بلکل صحیح ده. که تاسې د محمد رسول الله طالبان یې وایي موږ به یو که مقابله به وکړو. نو عمر پاڅېد، اسلم ته وایي تپوس ترې وکړه چې ایو آیت اطول فی کتاب الله، قرآن کې اوږد آیات کم دی. عبدالله بن مسعود د قافلې والا جواب ورته ورکوي
آیت المدائنہ یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین. نو بیا عمر تپوس کوي د مرئی په واسطه چې ایو آیت اعظم فی کتاب الله. قرآن کې د مقصد له هر څکم آیات وګته اوچت سردار آیات ده. هغه ته وایي آیت الکرسی الله لا اله الا وای ایو آیت ارجا فی کتاب الله. قرآن کې د امید کوم آیات ده. هغه ته وایي د زمر آیات ده ان الله یغفر الذنوب جميعا. نو ته وایي زر تپوس ته وکړه چې ایو آیا افوض فی کتاب الله. قرآن کی یرون کے کمایات دے. ناغو تاوی واتقو یومن ترجعون فیه الاللہ. نو اسلام تاوی بیا تپوسو کا سڑک یوسد کل ریپل شی بیچانا نمبر نور کئی وی ایو آیا اجمع للخیر والشر. قرآن کی دا کم آیات دے چی دا خیر و شر را جمع کرے دے. ناغو تا جواب کی ہوئی چی آیات بسورت النحل دے ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. ومر جنابو ته چل دی تاسو خلینه نه جواب ریپورت میدم شوی. عمر جنابو را فاصل پخپلا او چغه الله ابيكم ابن مسعود. استاسل بالله قسمی عبد الله بن مسعود خلصت څه وټو جواب نه راک. عبداللہ بن مسعود راغی عمر جنابو غیږ راوینو او ویل چې دا د ونې نه لاندې خو کولې په مودې علم سم د علم کوټه ده. دا مسابقه ده صحیح. رسول الله علیه وسلم یو ځل د باندې ته مسابقه کړې و. باندې راغی او د یو خوار باندې وکوسو. رسول الله دې له وکړه اصله هغه راځي چې وې زده اجمن دې کلیسا وخت مخکې شو. د الله د نبی وخه مصطفی صحابه سم خبرو چې وخو نو به نبی کریم علیه السلام راغی هغه څه چالو شو. وای موږ وګورئ خو څه شو دا نو مخکې شو چې بس دین خو نه ده. کله دا خلک کرکټونه وبې د امامان میران کې جاری یا د رسمه ورسېدا څه وشو یو ډانګې ورسته شو. دې باندې د سوچنه مکوي. یو ځل عائشہ رضی الله عنها نبی علیہ السلام ته ویلي یا رسول الله مقابله کې دوه منډه وراله. منډه واله دا عائشہ بدن څو نبی صلی الله علیه وسلم بدن درونو استعائشہ مخکې شو. چې شو ډیره خوشاله رسول الله د دې خبرو هیڅ پروا نه کوله. دا وړې خبرې دي تا وګټله دا ولا بدن یې به درون شو. رسول الله ته عائشہ عثمان دا ویاو د دې په رسول خبره ځان کې و چې منډه واغسته عائشہ مستقات شو. به صف کته کو جنلي جړای نو درې کړه. د الله نبی ته ویل ولې جړای وای ومه به الله غیر کو پتل کبي تل کا مخ کې استګټلې و اوس دې وګورم څه شو. او دا تجربه مونږ کړې ده کله د امتحاني د جنکۍ امتحان ورکی طالبان په سمونو مرګري امتحان ورکی. استاد صحیح نمبر استاد څه کار دی جګړه یو طالب او د بل منځ کې فرق دی. دا خو خیانت دی. یو طالب بچو ته وایي چې یاره زما استاد پارچه د چې کتلې دا ورسي او هر جنۍ دا نه لیکي یاره دا پارچه را د طالب کې شي د دې پارچه راواله د څه ګلونه لیکلي دي. نو دا عائشہ را خبره چې پتل کبي تلکا نو فاستبقوا الخيرات. د خیر کارونو کې دیو څه مقابله وکړه. حسن بصری له یو سړی راغی وته ویل حسن راغلی ما وای څنګه راغلی وای ډېر مقابله کوو. حسن بصری ته وای ته څه شي چې مقابله کې که دنیا کې مقابله کې به د مقابله تا وبېلله وګټله ما وبېلله او په دین کې چې نو بس دا ګرځو دا میدان من ناپسک فی دینک فنافسو ومن ناپسک فی دنیاک فطرحه فی عنقه.
فاستبقوا الخيرات خیرات خوارو رانا دستاتین وروا خوارو گور اللہ ویلی چی خیرات تتکی یو دبل نمخ کی شئی نو چی چرتن شنگو گیج دزان و مساوی وی فاستبقوا الخیراتی ویلی دا عربی خیرات او دا پختو دا خیراتون منز کے پارت رے او دا ای بازی سمت کدارانی دا تشی دا پارا دا خیراتون چی دا خیرات خورو نو هغه په خیرات درکړي دا ایرانو چې دې لار سمو کړي لار سمو یو ځای پورې ته به راګرځېدل او چې دا کلی دا ختم شي چې راوي دې شو به ویل چې دا پسیم د کلی دې چې خپل ختم نشي او ځکه چې اندر له ورغله او ته چې اوس ختم شي رامن دې چې کلی تراغله چې خپل خیرات مې څنګه هغه ختم شي نو به جوړلې وای خیراتونه شو دوزایا لوی خدای زړه مشه دې ځای او چې یو خرم بل باندې کیږي اوس په نور څه کیږي دا خیرات خوارو دا شوم خوارو دا بروانو بل کار به نو پلانې چې مړ شوی دی ځان ورسوا سندېلا کړل دي او قرآن کې الله وجه فسبقوا الخيرات منډي وای نه دا خیراتونه نه دي مراد دا خیر کار دې مراد دې خیر څه ته وای ما ثبت خیریته بالکتاب والسنه چې قرآن او حدیث باندې هغه ته خیر ویل شوی دی او قرطبي وایي بادروا ما امركم الله به الله چې د څه حکم کړی دی دغه ته خیر وایي اينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا دې جمله کې دوه معنی دي یو معنی دا ده اشاره د اثبات د قیامت ته اے انسانانو اے دنیا کې خورو ورو خلقو یو ورځ به داسې وشي چې اسرافیل علیه السلام به آواز وکړي چې راځئ او اینما تکونو یاتی بکم الله جمیعا الله به ټول تاسې را جمع کړي د الله مخې ته به ولاړې وي دویمه معنا نصفي کړې ده چې دا تشبیه دې کې ده که د دنیا په هر ګوټ کې وي نو خدای ته مخ راړوي کني راړوي کعبه ته نو دغه شان کده دنیا په هر ګوټ کې وای نو یاتی بكم الله د الله مخ له راځي او الله به صحیح حساب کوي او ان الله على كل شيء قدير د الله قدرت صفته ذکر کړ په دې وجه ذکر کړ چې د څه کارونه او قیامت قائمول دا زور غواړي او زور د الله شته دی ولکل د پاره د هر یو د مؤمنانو او د یهودو او د نصاراو نه وجهتون یو طرف او قبله ده او یو مخ ده هو مولها چې دغه بنده اده د ورګرځیدونکې ده او ورګرځونکې ده خپل مخلا فاستبقوا یو د بل مخ کې شی الخيرات د خیر او د دین کارونو ته اینما تکونو کم ځکه چې وي یاتی بكم الله جميعا راتک به کی پتا سیر الله ټول یقینا الله دې پارشبانی قدیر قدرتناک ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام دې آیات کې محمد رسول الله ته وی اے نبی ته خلکو د مکې نه شړلې وردا ونوي چې د مکې نه زه شړلې نه نو زه مکې ته به مخ نه کوم نه نه د کوم ځای چې ترا وتلې او ته وځې چې هغه مکه ده خیر کته دې په ډېر چوغو په جړا راځتلې د الله په حکم به مخ ورګرځا او دا حق دی او دا ومن الله بغافل عما تعملون دا درې جملې دي من حيث خرجت کی دې نقطې ته اشاره ده چې دې ستره خو خیر دې به ورګرځا او انه الحرب للحق دې چې حقانیت د قبله ده او ومن الله بغافل عما تعملون دا مؤمنانو ته تسلی ده الله نه خبر نه ده خبر ده الله وتعالى له پورا اجر درکې ومن حيث دارزنا خرجت چوزیت وګرځوا مخ په طرف د مسجد حرام وانه دا ګرځیدل دغه قبله ته
للحق خامخا رشتنی دی ستا در ربنا او ندی اللہ بغافل نا خبرا دا غصنا تعملون چتا سکم عمل کوئی ومن حیث خرجتا فول وجهکا شطر المسجد الحرام. یہ آیات کی تفصیلی جواب اے نبی چې د کم ځای نه راوځې مخ حرم ته وګرځوه وحیث ما کنتم مومنانو چې تاسې کم ځای کې وئ نو تاسې مخونه کعبې ته وګرځوئ دا ولې لئلا یکون للناس علیکم حجه د الناس نه مشرکین عرب مراد دي او یا د الناس نه دغه یهود او نصارا مراد دي چې د دوی د باندې څه دلیل پاتې نشي چې دا اوس قبلتین نه دي. مشرکین وویل د ابراهیم علیه السلام قبله پرې خدا الله وی بعض کې ظالمان مشته دي دا غونه مې دیږي الله وی زمانه وی دیږي او قبله بدلول دا زمانه نعمت ده وليتم نعمتي علیکم نعمت باندې کوم او قبله سبب د هدایت ده ولعلکم تهتدون. گوری ورونو دا خطاب مکرر کا اولی ویل یوصل سلور سولیخ کی فول وجهکا یوصل نح سولیخ کی بیویلی فول وجهکا او دای بیویلی فول وجهکا دریسلی ویلی فا اول کی مطلق وجوب راگے کہ قبلہ بدل کدا فرض دی فا دویم کی تعمیم دا مکان دے کہ پا ہر زیکی نو قبلہ بدل کا او پدرین کی تعمیم دا احوالو دے کہ پا ہر حالتی نو قبلہ بدل کا نو اسرا شئی اول کی وئی فول وجہ کا مخو گرزوا بس وجوب راگے بیچ وئی فول وجہ کا شطر المسجد الحرام نو دلتے تعمیم د مکان وکړه که ارزه کې ور وګرځا دریم چې وایي فول وجهک شطر المسجد الحرام نو دریم کې بیان د تعمیم د احوال که په هر حال کې دویم اولی ذکر کړ د الله گواهی څه ذکر دا څه گواهی د علم د اهل کتابو ذکر څنګه اول آیات ته وګورئ فول وجهك شطر المسجد الحرام ورپسی ان الذين اوتوا العلم كتابا لا يعلمون انه الحق من ربهم گواہی سنچا ذکر کړه د کتابو دیم سے گواہی د الله ذکر کړه وانه للحق من ربك دریم سا علت ذکر کړه لئلا یکون للناس علیکم حجہ یا اول کی ویلی ایجاد د حکم دویم کے دوام د حکم او دریم کے دا دے چې دا حکم منسوخ شوی نه دی. بعض علماء وایي د دې تاکید د وجې نه ذکر کړه ومن حیث خرجتا د کوم ځای نه چې وځې وګرځوه مخ په طرف د مسجد حرام وحیث ما کنتم کم ذکر چی وی اے مومنانو فولو طول وگرزوی خبل مخونا فطرف دا مسجد حرام لئلا یکونا دید پارا چنشی للناس ددق خلقو چی یهود و نسوارا دی پتا سی حجر سدلیل مگر آغ خلق چی ظلمی کڑی ددینا ظالمان دی دد ظالم نظر دین مراد دی فلا تخشوهم ددین میاری گئی اتصولیت سے د خشیت ماده ذکر شوی ده او خشیت یہ رتوی خو معاد احتراز چیزان بتے بچ کے وخشونی زمان ویرے گئے اللہ وی قبلہ میں ولی بدل کرا زکا تحویل دا قبلے دا نعمت دے ولی اتم دیل چی پورا کم زمان نعمت پتا سی قبلہ میں ولی بدل کرا زکا قبلہ کی کعبہ کی ہدایت دے ولعلکم تحتدون دیر پارا چی ہدایت ہومو گئی وردائی فوائد ذکر رکھا
قبله بدله شو ولي چرچا دلیل پاتې نشي قبله بدله شو ولي دا سبب د خشیت الهی دی قبله بدله شو ولي دا نعمت دی قبله بدله شو ولي دا هدایت دی دته فواید اربعه د تحویل القبله و هدایت کی ذکر دی کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون دي آیات کی نعمت ثانی ذکر کری دا اللہ رب العالمین دی کتاب یو کمال دے چکل یو مضمون شروع کی کنا بید سب زیتر صحیح کی یو نعمت ذکر کر تحویل بقبله نو دویم نعمت ذکر کئی ارسال دا رسول دا پیغمبر چه اللہ را ولیگو دا یو نعمت دے نو ورپسی آیات کی درین نعمت دے ذکر و شکر نو ورپسی آیات کی تلورم نعمت دے صبر و صلاة ورپسی آیات کی پنزم نعمت دے شہادت دا نعم دا اللہ کی چه اللہ جمع کری دیکھا نو مخی یو نعمت دلتا بل نعمت دویم مخی قبله بدل شا چه چشه شا کعبه شا کنا نو کعبه مرکز دا دین مگرزی دا نو مرکز لا یو خد داعی و مبلغ بکار دے دسی داعی چه اخلاق خی علم خی معاملات صحیح دروغجن نئی حق پرستی منصفی دا طول صفتنا چه وکتل شو اگر محمد رسول اللہ کے راجع ہوخا حسان تچاوی علی تا پا دے شیرونو دا محمد رسول اللہ مدحا کرنا تبرکتی سڑے پا شیرونو کی دید اللہ دا نبی صفت کرے حسان وتوئی ما ان مدحت محمدا بمقالتی زمان شیر بد رسول اللہ سے صفت کرے ولیکن مدحت مقالتی بمحمدی دا محمد رسول اللہ پا نوم باندی زما شیر خیستا شوئے دے ما پا خبل شیر دا رسی بزن نبی کری دا غد نوم پا ذکر باندی زما شیر خیستا شوئے دے صحابی تا چاوئے دے چه دا محمد رسول اللہ دا سپومی پشانے اگوئی نا سپومی کی تا خیست خائز دے کتا محمد رسول اللہ دی دلے میں عائشی ابی بویلی لنا شمسن ولل آفاق شمسن یو نور زمن دے او یو دا عالم نور دے وشمسی خیر من شمس السمائی دا اسمان دا نورنا زمان نور محمد رسول اللہ بارا دے وجہ دے کدا دا وشمس الناس تطلع بعد فجر دا خلق نور چه سبار آوخی جی نور را وخی دا شپی ورکی وشمس تطلع بعد العشاء زمان ور د ورځ ورکی دعوت پسې او کله چې ماسوتن شي دا مسکین کور ته رواني ښه وشمس تطلع بعد العشاء مرکز جوړ شو کعبه قبله وګرځېدله دله یو داعي او مبلغ پکار دی نو کما ارسلنا فیکم رسولا منکم الله دغه داعي ذکر کوي یا د نزدې سره به تعدادې ولأتم نعمتي علیکم زه د باندې نعمت پوره کما اتماما مثل اتمام الرسول فیکم چې دا نعمت داسې پوره کم لکه پیغمبر چې مې راولېږه او نعمت مې باندې پوره کړه کار د مبلغ به صحیح داعي به کار صحیح یتلو علیکم آیاتنا دا یو ویزکیکم دا دعا ویعلمکم الکتاب دا درین والحکمہ دا څلور ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون دا پنځه وی قرآن کی وی د استادانو ډیپټي نه د ذکر ورې نه د ذکر کوي نه دا الله یاتونه بللی سناتونه نه دی ویلي ښا څه شي نه
ناتونه نه آیاتونه بلدي نعت د توحید او د سنت دا صحیح دی شعر دی شیء ویلے حسان ته نبی صلی الله علیه وسلم منبر برابر کړ ويوحج المشرکین یا حسان عبد الله ابن رواحه رسول الله د وخي محارب ولو شارع ویلي جهادي شعرونه دي لیکن هغه شعرونه چې هغه کې ځل په دسي دی وربند دسي دی او مانګیا دسي دی ګذر دسي دی او په جمعات کې نات ویو جمعات کې نات نه دا جمعات دم دی صرف یو ډنګ کا کو وسنی نور مکه شه دی ناتونه بنوي یتلو علیهم آیاتنا یتلو بوي امام شافعی سے چا ویلو تشریرونه شی ویلې هغه وکړه عالم سے خوان کوله نو لکنت اليوم اشعر من الذي لبید ته چا بچي ما مخ تک به نشي کوله لبید خلبه نو کله وکړي ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم اشعر من الذي دم يزكيكم تزكيه بلکې عقیده به برابر ایدله د غلط اعمالو نه بندغه کوي دریم يعلمكم الكتاب الله دین بندخي امام باندې سړی چې په قران پوهیږي ولحکمه رسول الله حدیث بخي قطاده معنی کوي ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون دغه خبرې بتکړي چې تاسو پته نه وي وسو حضرات رال ويمين تبادي خبرې مکوي الکه ولې نه کوي دا مين څه کافر دي دا مين زماستان په دین خبر دغه کیدا فکر مندي او کفایتي دین باندې چانه نه پټه دا چې دا چانه چې دا د امین مستدی دی او د مولادي دا باندې وای دا خبره ډیره کوي یره دې دا مې نو مخکې دا مرګو نه دا په يهودو ټکی چې هغه به ویلي دا به ګوره د خلکو په مخ کې نه وي ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم دین دې الحمدلله دا میته مو ویوا مولاته مو ویوا پیرته مو ویوا غریب ته مو ویوا مزار ته مو ویوا دا په دې دین سره جنت ته رسیږي او جنت ته ټول ضرورت ده کمار سننا لکه څنګه موږ لګره او پیغام پتا سکے رسولن پیغمبر محمد رسول الله منکم استاسل جنس نو نور نو بشرو کار بیتو یتلو علیکم للی بفتا سیز منگایاتنا ویزکیکم پاکیبم دا غلط عقیدو او غلط اخلاقنا خیبا تاسد کتاب چه قرآن دے والحکمہ دا پویا خبر دا دین یا قطادوی سنت دا نبی سلام ویعلمکم خیبتا ما هغدین لم تکونو تعلمون چتا استفاد اشتا خبر نی انا بستخیخا دسی بانوی چه دا دی مولا سنگ اومنن دا خود چه خبری کن چه من پخوان دی اوریدی دی ما سمعنا بحاضر فی الملت الاخرہ نا يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون کله دا کې راشي یره خمولا ده خود سي خبرې کوي چې موږ نه دی اورېدلې او کته اورېدلې نو به ورته مولا راځي دا خو دې نه دی اورېدلې تا نه غیر ځلې شوی دا او سبق کوي نه او استوکشه خو تاسو ته وکا چې خبره باندې دلیل شته او کنه شته ده فذكروني اذكركم واشکروا لی ولا تکفرون آیات کی دو اوامر دی یو اخبار دی یو نهی دی اول امر فذکرونی دویم امر واشکروا لی نهی ولا تکفرون اخبار اذکرکم امرین و نحی و اخبار دا آیات دینا مشتمل دی او آیات کې د کمال دو سببونه دي او د نقصان یو سبب دی یو کمالی سبب د الله یادول دویم کمالی سبب شکر استل او نقصانی سبب الله ناشکری کول چا چې ناشکری کړي دا الله ذلیل کړي دی خالص سبا والا ناشکری وکړه
اللہ ہلاک اور تباہ کر. سورہ کہف کیا باغ والا دی نا شکری وکڑا اللہ تے باغ والا شکر دی ویست لئن شکرتم لازیدنکم او مخی میں اسباب جالبہ دو شکر ویدو. ذکر چدے پزڑ باندے پجب باندے پاندامون باندے. امام راضی وی دادری مواضع دا ذکر دی او ذکر بکے حکم من او کیفن دا شریعت مطابق دے دسی کلمے با ذکر کے نوے چرستا نبی نہیں ویلے او تدزان نتا ذکرو ندی شروع کری. ذکر مفرد بنا کہ ہو دانشت شریعت کے ذکر بکے پا اتباع دا نبی کی بے کے کم من کیفن دا اللہ نبی ذکر کرے. عبداللہ ابن مسعود لا رضی اللہ عنہ یوزد سڑے راگے بتوی ویل ابن مسعود آگے ویل سوئے وی جمعات کے تخلق راگلی دی مسجد کے راز دی او لگے دی فتح زبان دی یحللونا ویکبرونا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ کلینی ہوئی. اچھا حلقے جوڑا کرے گا طریقہ محمدیہ کی انداری کے لیے. عبداللہ نے مسعود چرا گئے دا ذاکرین و حلقہ لگے لنے وہاں. عبداللہ نے مسعود لمن او جولی دا کان اڑا ککڑا اور دا جمعہ خواتا ودرے دا زما تعجب دے ہو اور زما تا زرگون سلام دے چا محمد رسول اللہ تن نران خالق تربیہ کری خواہ. کہ دا ابن مسعود دا حسین قبیلے دے دا بدن نا دیر کمزور لان بدن دے غریب و ایمانی دا برون سڑا کرے وہی تھا. عبداللہ بن مسعود فوقفا عند باب المسجد دا جمعات گیٹ سود رے دا خلقو تیوئے لے من عارفنی فقد عارفنی یا لکانو کما تو پیجنی اقی نیاسم پیجنی ومن لم یعرفنی کتوک میں نہ پیجا نہیں وہ نہ پیجا نہیں. فانا ابن مسعود ذات اللہ ابن مسعود دا خبر ہے ولی وکڑا. بعض خلق کوئی دا کار کون چا لانجا راتا جوڑا نشی. عبداللہ ابن عباس وی ابن مسعود کا لانجا و جگڑا کا وی نو پپٹا نو کم خارے کم ستا سے دشمنی کم تیاری. خدا چا خبر دا نو آغاو تا جواب کیو تا شروع وکڑا وَإِذَا تَسْتَدُونَ وَيَمَا فَهَذِهِ الْأَوَانِي لَمْ تُقْدَرْ وَهَذِهِ الْأَصْوَابُ لَمْ تُبْلَى. کما کاسا کے چیدہ محمد رسول اللہ صا ما ڈوڑای خوڑلی دا اکاسی خلاماتی شلی نے او کم جامو کے چیدہ نبی سلام سما مونس کڑے لے و کپڑے خدا زڑی شوی دی. فَهَذِهِ الْأَوَانِي لَمْ تُقْدَرْ وَهَذِهِ الْأَصْوَابُ لَمْ تُبْلَى لَقَدْ جِئْتُمْ بِبِدْعَةٍ ظُلْمًا. ستور بدعات باندے براتر کھڑے وَوَقُفْتُمْ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ اور محمد رسول اللہ پر مرگر رمضان بھی کڑے اور کانو شروع کے وکڑا اور اسے ٹقائی کی بیستا فما زال حتی اخرجوه من المسجد. جمعات نے باہر ہوئے بیستا ذکر کہو رئیس کفر نہ کہو یکبرون و یحللون لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ایلے اور طریقے در شریعت خلاف ہوا عبداللہ مسعود رئیستا. خیبر کے صحابہ روان بھی غار تخیجی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو سر چغا کڑا اللہ اکبر خربت خیبر بندہ چلے جوڑے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتوئی اربعوا علی انفسکم فإنکم لا تدعون صما ولا غائبا. زان باندې رحم وکړئ تاسو چې چاته आवाज کوئ الله ته نړون دې ونکون دې قلار باندې وکړئ ذکر وکړئ
د شریعت مطابق دی داسې بیا نه کې چې جومات کې ذکر کې اول وایي لا اله الا الله نورم وایي لا اله الا الله لا اله الا الله نو بیا وایي الا هو الا هو الا هو دا کسی شروع کړي چې څه وخت تیر شي الا هم ذکر کړي نو بیا وایي لا اله لا اله لا اله لا اله سبا په دنیا کې اورو اله شته دی لا اله نو دا ترقی نو به څه دغه وکی دا ابل پس شروع وکی الا هو نو به الا هم دغه به وایي هو نو چې څه وخت تیر شي نو به وایي غفر 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 نو کو څوک سپین راځي او دې متعال ودا ذکر دے شریعت خود دلے دینا دیو جن علماء وی ذکر مفرد چه داوی چه هو بالله دا شریعت کے نشتا دے او اس کو ترقی وکڑا لکه سینس هم راخکارا شو نو دیم نوی ٹکنالوجی راویست دے ذکر بے کو پا بے اسا سر پزاو نو سٹور پا گڑا شروع شو ویدا رقص دے وجد دے فلان امام محمد سیری کبیر اول جز 90 صفحه کی لکھی چې دې اسلام کې او اصل نشته ده ذکر خشه ده او چې په طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بعضی وایي رجل من خود محبت د وجه نه ذکرو نو تر دې د محبت د وجه نه دې شوی دا د محبت د وجه نه خزه ته دی ویل چې ابي سړی مشي په خیر باندې هو ته د مینې تلاشي شوی دا تلافیان خودی قسمونه دی یا خطی تدیوی علی که مشرک بول استری نشی پا خیر رانی تا مولانا تا بوستی تا تلاقی کنی وی ما دا مینی نویدو تا دا مینی تلاقی شوی کنا نظر محبت دی دکی شوی دا محبت بل محبت شرعی لفظ دی دا با شرعی معنا وائی حمله تا دا محبت چیرتا ویدی تا خلافی سنت کوا او ایسی دا مینی دا وجه ندا کوا نا دا مینی دا وجه ندا کوا تو دا نبی دا اتباع خیال ہوتا ذکر دوی نعمت دے آغا ظلونا چه آغا ذاکرینی آغا دا اللہ رب العالمین پر نم باندے آبادی و شریعت مطابق او بے ذکر کردے دی پیدی دی دیسے کہ من خبت تفسیر کی دا طول را جمع کردی دی صد ابن خیم دا کتابنا صد نورنا او صد قرآن دا آیاتوننا پا تدبر بانے سل قواعد د زمانی کلی تفسیر کې لکه یو د ذکر پیدا تا الله یادو الله د اسمان کې یادای څو سبب د رفعت دی دیم ذکر سره ځړه نرمیږي دریم ذکر باندې قوت حافظه چتیږي بل ذکر چې دی دا سبب دی د حسن الخاتمه بل دې سره قلبي راځي بل دا چې هغه خلک چې هغه الله یادوي دا د ژوندو مثال دی بل ذکر سره اصلاح د زړه راځي د صبر ډېر فواید دي کې او ذکر پکې د نبی صلی الله علیه وسلم په طریقه اذن ته نو یې چې یو کم دی اوس پس قرونی الله وای ما یاد کوي نو چې زه دې یاد کړم نو اذکرکم زه تاسو یاد کړم دا څونه خبره ده چې تنار زمکه کې عثمان کې الله دی یادوي او دې جمله کې یو څو معنی کوم ګورې وتا فذكروني الله وې دنیا کې مې یاد کړي اذکرکم سب آخرت کې تاسو یاد فذكروني فی الدنیا اذکرکم فی الاخره دما فذكروني بالعباده ما یاد کړي په بندګۍ کولو نو اذکرکم بالنجات من العذاب زبم یاد کم تا اللہ و ازماد عذاب نبد اخلاص کم درم فاذکرونی بالاخلاص ما پا اخلاص یاد کئی نو اذکرکم بالرحمت الخاص زبم من خاص رحمت ہوکم سلورم فاذکرونی بالتسلل ما تعجزیو کیات میں کا اذکرکم بالاعزاز زبر عزت ہوکم فاذکرونی فی ملئ الناس یاد میں کا پجماعت خلقو کے اذکرکم فی ملئ الملائکہ
زبد ملائکو جماعت کے یاد کم یا فذکرونی بالیسر ما راحت کے یاد کا اذکرکم بالعسر زبد تکلیف کے یاد کم یا فذکرونی بالراحہ ما خوشحالی کے یاد کا نو اذکرکم بالمصیبہ زبد مصیبت کے یاد کم یا فذکرونی بالجہاد اذکرکم برؤیتی فی القیامہ زبا قیامت کے زان بتاؤ خیم یا فذکرونی بالحیات ما جن کے یاد کا اذکرکم حال الممات زبا رزن قدم کے یاد کم یا فذکرونی بالدعا مانا دعاو کا اذکرکم بالقبول زبا دعا قبول کما دیر معنی دیکھ علماء کئی ودا پوری کی شامل دی واشکرو لی اللہ وزما شکر باسے نا شکر نشیبا چاچے دا اللہ شکر ادا کر اللہ ایسیتائی لئن شکرتم لازیدنکم اللہ وزما شکر گزار ولا تکفرون کبر ونکئی کبر کمو کر ذکر و شکرم خرابی یا لا تکفرون چلا شکری ورکا یا اللہ و ازماد نعمتنو نو فذکرونی دا والامر دا اذکرکم دا اخبار واشکرونی دا دیم امر ولا تکفرون دا نہیں فذکرونی ما یاد کئی اذکرکم زبم یاد کم واشکرونی زما شکر باسی ولا تکفرون نا شکری مکوی زما یا ایوہ الذین آمنوا دا نور امور مستحد تصبت ذکر کئی تبریو کے اللہ يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن حياتهم قرآن